د سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یئ. دوستانو نن در سره یو ډیره عبرتناکه قصه شریکوم. که تاسو تر اخره وکتله ممکن تاسو به ترېنه ډیر څه زده کړئ. یوه ښځه چې په وړومبي ځل خپل خاوند ووهله، هغه ډیره زیاته پریشانه شوله او په ژړا هم شوله، خو چې ویې لیدل نو د هغې بچو هم ژړل او چغې وهلې. کله چې خپلو بچو ته وکتل نو په خپلو بچو باندې ترس راغی او ډیره زیاته خفه شوه. په همدې کې خپل خاوند ته وویل چې زه به اوس ستا شکایت یو چا ته وکړم. خاوند یې ورته وویل چې ما د کور ټولې دروازې بندې کړي دي او د کور کړکۍ مې هم بندې کړي دي. ستا څه خیال دی چې ته به په کوم طرف باندې لاړه شي او چا ته به شکایت وکړې؟ ښځې ورته وویل چې زه نن ستا شکایت یو داسې چا ته کوم چې ته د هغه نه ډېر زیات ویرېږې. ښځې دا خبرې وکړلې او د حمام یعنې غسلخانې اړخ ته روانه شوله. کله چې خاوند ولیدل چې ښځه د غسلخانې اړخ ته روانه ده نو زر لاړو او د کور نه بهر کړکۍ سره ودرېدو، ځکه چې نورې ټولې لارې بندې وي او خاوند فکر کوو هسې نه چې ښځه مې په دې کړکۍ باندې ټوپ کړي او اخوا ته په دیوال باندې واوړي او له کوره بهر لاړه شي. خاوند یې په همدې سوچونو کې د کړکۍ سره ولاړ و چې ښځه بیرته له غسلخانې یعنې حمام نه راووتله. خاوند ولیدل چې د ښځې مخ، لاس او پښې یې لمدې وي. ښځه لاړله، جینماز یې واخیستلو او په مانځه باندې درېدله او یو ځل بیا خپل خاوند ته وویل چې تا خو ماته دروازې او کړکۍ هر څه بند کړي دي، خو یوه دروازه شته چې هغه ته نشي بندولی او ته څه چې هیڅوک یې هم نشي بندولی. خاوند چې دا ولیدل چې ښځه په مانځه باندې درېږي نو بیا په سوچونو کې ډوب په کرسۍ کې یعنې په چوکۍ باندې کېناستو. خپلې ښځې ته یې کتل چې ښځه یې په مانځه باندې ودرېدله او کله چې سجدې ته لاړه نو یوه اوږده سجده یې وکړله. چې د مانځه نه فارغه شوله نو لاسونه یې د الله تعالی په دربار کې اوچت کړل او په دعاګانو باندې شروع شوه. خاوند چې دا حالت ولیدو نو نور ترېنه صبر ونه شو، د ښځې اړخ ته یې ورمنډه کړله او ورته یې وویل چې زه ستا نه معافي غواړم. دا دومره بددعاګانې یعنې خیرات چې تا راته وکړلې آیا دا بس نه دي چې ته راته نورې خیرا هم کوې؟ ښځې ورته وویل چې ستا څه خیال دی چې زه به دومره زر لاسونه ښکته کړم او ستا خبره به ومنم؟ خاوند یې ورته بیا یو ځل وویل چې د خدای لپاره دا هر څه زما نه په غلطۍ کې شوي دي او په غوسه کې رانه شوي دي. ته ماته اوس زما د غوسې او د غلطۍ دومره لویه سزا ولې راکوې چې په سجده کې دې راته هم خیراوې وکړلې او اوس راته بیا خیرا کوې؟ لاسونه دې د الله تعالی دربار ته لپه کړي دي او اوچت کړي دي. ښځې ورته وویل چې د زړه سره تا ته خیرې نه کوم، خیرې شیطان ته کوم چې تا ته غوسه دروستې ده او زمونږ او ستاسو په منځ کې دغه لانجې را پیدا کړلې او زمونږ بچي هم په ژړا شول او زمونږ په منځ کې غم جوړ کړلو. خاوند چې کله دا خبرې واورېدلې نو په ژړا شو او خپلې ښځې ته یې وویل چې زه تا سره واده کوم چې بیا به رانه هېڅکله هم دغسې غلطي نه کېږي. اوس ما ته معافي وکړه ځکه چې ما په تا باندې بر نه حقه ظلم کړی دی او زیاتی مې در سره وکړو. ښځې هم ورته وویل چې د زړه سره د معافۍ هېڅ ضرورت نشته، په ژوند کې وړې او لوی خبرې راځي، خو دا ښه ده چې ته په خپله غلطۍ باندې پوه شولې. خاوند یې ورسره واده وکړه چې په آینده کې به زه له صبر نه کار اخلم. دوستانو واقعا چې په هر وخت کې د صبر نه کار اخیستل پکار دي او په ښځو باندې هم بې ځایه ظلم نه دی کول پکار، ځکه چې هغه هم د الله تعالی بندګان دي. دوستانو موږ غواړو چې تاسو ته هر وخت همدغسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانې جوړ کړو، نو د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پشتو پوسټ سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې په وخت در ورسیږي. ډیره مننه.